بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د الجبر درسونو ته. موږ د الجبر په لومړي فصل کې یو او لومړی فصل عبارت د حقیقي عددونو څخه و چې هغې کې موږ لومړی درس وویلی چې د الجبر باره کې تعریف باندې وغږېدو، د حقیقي عددونو په تعریف باندې د هغې په ډولونو باندې وغږېدو. نن راځو ګران زده کوونکو په دویم لوست کې له خیره راځو نو تاسو څه شی وایو د حقیقي عددونو محور سیمه، یعنی موږ دلته د حقیقي عددونو محور وایو. لکه څه رقم چې موږ په حساب کې د مثلا د تام عددونو محور یا د مکمل عددونو محور، د طبیعي عددونو محور، هر چیرته موږ عددونو ډولونه چې ویلي د هغې محورونه موږ مطالعه کړي دي او تاسو به هم درسونه درسره لیدلي وي. هغې ځایونو کې د هر شي محور و، دلته هم د حقیقي عددونو محور ده. ګران زده کوونکو، څه رقم چې موږ پوهېږو چې حقیقي عددونو د ټولو عددونو مجموعې ته وایي، یعنې یو غیر حقیقي عددونه ترېنه باسو نو ټول عددونو ته چې وایي حقیقي عددونه وایي. مثلا موږ که ولرو مثلا تام عددونه، مثبت عددونه، منفي عددونه، نسبتي عددونه، غیر نسبتي عددونه، دا ټول چې یو ځای کړو دې نه حقیقي عددونه جوړېږي. د حقیقي عددونو محور هغه کرښې ته ویل کېږي چې دغه ټول حقیقي عددونه د هغې په مخ باندې ځای ولري. یعنې دغه ټول حقیقي عددونه چې موږ ویلي چې څومره ډېر دي دا ټول په یو محور کې راجمع کړه، دغه ته د حقیقي عددونو محور وایي. یعنې څه معنا؟ موږ یوه کرښه لرو، داسې جهتداره کرښه لرو، داسې په دې شکل چې دا یو مبدا لري چې د دې ښي خواته یا راس خواته مثبت عددونه او چپ خواته یا کیڼ خواته چې ده منفي عددونه دي. یعنې ښي خواته که موږ راشو، ښي خواته موږ راځو مثبت عددونه، مثلا دا نیسو مثبت 1، دا نیسو مثبت 2، دا نیسو مثبت 3 او دا نیسو مثبت 4، همداسې ځو تر مثبت لیتنې پورې. او د چپ خواته چې راشو یا کیڼ خواته راشو دلته منفي 1 ده، منفي 2 ده، منفي 3 ده، منفي 4 ده، همدغسې تر څو پورې تر منفي لیتنې پورې. صحیح ده؟ یعنې د حقیقي عددونو محور که موږ ته څوک وایي تعریف یې څه رقم تعریف وایي، عبارت د هغې کرښې څخه ده، جهت لرونکې کرښې څخه ده چې ټول حقیقي عددونه د هغې پر مخ ځای لري. چې دا محور چې ده یو مبدا لري چې هغه صفر ده. مبدا پېژنو چې هغې نه مثلا عددونه شروع کېږي. ښي خواته یا راس خواته مثبت عددونه او چپ خواته چې دي منفي عددونه ځای لري. مثلا ښي خواته عددونه چې دي مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4 تر مثبت لیتنې پورې. چپ خواته چې دي منفي 1، منفي 2، منفي 3، منفي 4 تر منفي لیتنې پورې ټول دلته ځای لري. همداسې ګران زده کوونکو چې مثلا مثبت او منفي عددونه پوره عددونه ځای لري، اعشاریه دار عددونه، کسري عددونه یا غیر نسبتي عددونه هم دلته ځای لري. خو موږ ټول نه لیکو ګران زده کوونکو، په دې چې موږ پوهېږو چې د صفر او د یو په منځ کې بې نهایت عددونه دي، یعنې لیتني عددونه دي، ډېر زیات عددونه، مثلا 0.1 شته، 0.2 شته، 0.3 شته، همداسې صفر دا چې ورسېږي بیا 0.01 شته، 0.02 شته، 0.03 شته که نه، همدغسې ځو پاسې دلته ډېر زیات عددونه دي. که ټول موږ ولیکو نو موږ که ټول عمر ووهو دلته موږ د صفر نه 1 ته رسېږو، نو موږ پوره عددونه لیکو. کله چې موږ ته هغه عددونه اعشاریه داره وښودل شي، که هغه موږ ته وښیي، بیا موږ کولی شو چې هغه دلته بیا پس درته ښیمه چې څه رقم یې ښیو، بیا هغه عددونه موږ دلته ښودلی شو. صحیح ده؟ یعنې ټول عددونه دلته شته. ښي خواته مثبت عددونه او چپ خواته چې دي منفي عددونه دي ګران زده کوونکو. بله خبره د حقیقي عددونو په محور کې دا په یاد یې ګران زده کوونکو، د دوو مسلسله عددونو ترمنځ فاصله ټوله مساوي ده، یعنې یو واحد ده. یعنې فاصله د صفر او تر مثبت 1 پورې دا مساوي ده د 1 نه تر مثبت 2 پورې، دا مساوي ده د 2 نه تر مثبت 3 پورې، همداسې مساوي ده د صفر نه تر منفي 1، مساوي ده د منفي 1 نه تر منفي 2 پورې. دا چې زموږ لاس کې وخت رسموو یا غټو وړوکې راځي هغه بېل حساب ده، خو دا ټول یو بل سره چې مساوي، داسې نه چې مثبت عددونه خانې غټې دي او د منفي وړې کوچنۍ دي، خو دا ټول یو بل سره مساوي دي. خو ستندرد دا چې یو واحد، یعنې ټول مساوي ونیسه. دا د ستندرد نه ده چې اتل باید 15 سانتي متره ونیسي یا 1 متر باید ونیسي، دا هدف نه ده. مقصد دا کتابچه کې که رسمې کوچنۍ ټول مساوي ونیسي او په تختې رسمې غټ لکه چې په سترګو معلوم شي نو ټول مساوي بل سره رسم کوي، نوره کومه خبره نه لري. صحیح شو؟ په محور کې چې دا ګران زده کوونکو که چیرې موږ د چپ خوا نه ښي خواته لاړ شو، که چپ خوا نه ښي خواته لاړ شو، د چپ خوا نه کله چې موږ ښي خواته ځو عدد غټېږي، یعنې عدد چې کېږي غټېږي. موږ دلته لیکو عدد غټېږي، وبښئ غټېږي، عددونه چې کېږي غټېږي ګران زده کوونکو. او که همداسې د راس خوا نه یا د ښي خوا نه چپ خوا ته راځو دلته عدد چې کېږي کوچني کېږي.
یعنی موږ کله چې د چپ خانه خي خواته زو عددونه ستاسو غټیږي سل معنا ورکي -4 لرو -3 لرو کله چې موږ -4 -3 مقایسه کوم غوپیږو چې -3 لوی د -4 مثلا د معنا یو څوک د 4 روپی قرضدار د -4 او یو څوک 3 روپی لري نو موږ ته پیګو چې -3 روپی څوک 3 روپی قرضدار ده د 3 روپی د 4 روپی قرضدار نه خده او ډیره دینه لوی ده او بل چې د -3 ونه -2 لوی ده -2 ونه -1 لوی ده -1 ونه 0 د ټول منفي عدد نه لوی ده یعنی یو څوک قرضدار یو څوک قرضدار نه هغه څوک چې څوک قرضدار نه هغه لوی ده د مثبت یو د 0 نه -1 لوی ده -1 نه -2 لوی ده -2 نه -3 لوی ده څومره چې مثبت لایتنی ته نږدې کیږي هغه عدد لوی یعنی هدف دا ده څومره چې دوه دونه متر کول کیږي چې څومره موږ مثبت لایتنی ته نږدې اوسو هغه عدد مغول لوی ده مثلا کوم ته وایي چې -4 لوی ده کوم مثبت 3 موږ ورته چې مثبت 3 لوی ده ولې چې مثبت لایتنی ته څه ده نږدې ده یا موږ ته کله ویل چې مثبت 3 لوی ده او مثبت 4 موږ مثبت 4 لوی ده په دې چې مثبت لایتنی ته څه نږدې ده یعنی هر عدد چې مثبت لایتنی ته نږدې هغه عدد چې لوی وي او همداسې کله چې موږ د راس یا خي خانه چپ خواته راځو هغه عددونه کوچني کیږي مثلا که موږ مثبت 4 مثبت 3 مقایسه کوو مثبت 3 کوچنی ده او مثبت 3 او مثبت 2 چې مقایسه کوو مثبت 2 کوچنی ده همداسې څومره چې د خو منفي لایتنی ته نږدې کیږي عددونه چې کیږي کوچني کیږي یعنی د مقایسې لپاره دا خبره په یاد وي چې چپ نه راست ته ځو غټیږي او که د راست نه چپ ته راځو عددونه چې لوس چې موږ دلته باید د حقیقت دونو کې محور کې دا په یاد وي هغه دا ده چې په محور باندې د حقیقي عددونو خودنه ده یعنی موږ څنګه کولای شو چې حقیقي عددونه په محور کې وخورو موږ مخکې ویل چې حقیقي عددونه چې دی ټول په دغه محور کې ځای لري نو سره موږ دا پیدا کوو مثلا کوم ته باز عددونه راکړي چې موږ ته وایي مثبت 3 مثلا په دې محور کې راته وخیم یا -2 راته وخی یا فرض مثال -2.3 راته وخی یا فرض مثال مثبت 1.8 راته وخی سیده یا مثلا مثبت 2.1 راته وخی یا فرض مثال موږ ته وایي چې -1.3 راته د مثلا وخی دا عدد موږ ته وخی یا مثبت مثلا وخی چې 5/2 راته وخی یا -1/2 دغه عددونه مثلا موږ ته وخی په محور کې د دې ځایونه چیرته دي یعنی ټول عددونه حقیقي عددونه دي او موږ کولی شو د په حقیقي محور باندې ټول وخیو موږ سره رقم کو اول خپل محور رسمو داسې کو محور رسم کو دلته دا 0 ده د خوا مثبت لایتنی او د خوا چې ده منفي لایتنی ده دلته خو ټول عددونه ځای لري نو موږ تر څو پورې موږ مثلا د تام عددونه ولیکو تر غټ ترین عدد نه غینم غټ مثلا دې ګورو چې غټ ترین عدد چې ثابت ده د تام دغه څو ده 3 ده نو تر 4 پورې لاړ شي کو تر 10 پورې لاړ شي یعنی چې لاسم ورته باندې نشي ضرورت ده اوس تر 10 پورې موږ حساب کو ټول رسم کو چې موږ خپل محور مړ کېږي او ته ضرورت نه شول د عددونه نه لږ بیا ته وخیو نو ته موږ هغه کو فاصله خو مثبت یو یا اوس دا مثبت یو ده دا مثلا مثبت 2 ده دا مثبت 3 ده او دا مثبت 4 ده دا -1 ده -2 ده -3 ده -4 ده دغسې سیده دغه عدد موږ ته مثلا راکړی مثبت 3 موږ ته وښیه اولین کار چې کوئ په دې کې په یاد وي چې علامې ته به ګورئ د دې علامه ګورئ چې علامه چې ده مثبته ده علامه مثبته ده علامه چې کله مثبت خي خواته ځو د خوا راځو خي خواته څو واحده ځو 3 واحده یعنی د مبدا څخه 3 واحده حسابو دا مبدا ده 1 واحد 2 واحد 3 واحد دغه ځای چې ده د عبارت ده د مثبت 3 څخه دغه ډیر اسانه مثلا بل راځو -2 ته سیده -2 ته منفي لرو چپ خواته یکی خواته او 2 ده نو څو واحده راځو 2 واحده دا 1 واحد 2 واحد دغه څو شو -2 دا په یاد ګران زده کوونکو چې محور د حقیقت په محور باندې چې وادت خې دا کار مثلا د کمپیوټر او د مثلا ګرافر او د شین زر ډیر په اسانۍ کې په لاس باندې نه دقیق نه رسميږي خو بیا هم طریقې د تخمین د غزي کېږي په کمپیوټر کې متوجي اوسئ چې کوم ځای سره کوم ویل کېږي مثلا موږ ته عدد راکړی -2.3 اول به علامه ګوري اشاره دار عدد کې مثلا اول به علامه ګوري منفي ده کوم خاطر راځو د منفي خاطر راځو چپ خاطر 2 ده یعنی پورا عدد څه ده 2 واحد راځو د یو د 2 تر 2 نشانی کړه ده اشاره 3 ده یعنی د عدد د -2 او د -3 په منځ کې ده اوس دې لپاره چې 2.3 معلوم کو دا د 2 او د 3 په منځ کې دغه فاصله چې د دې منځ کې د په لاسي سوي شو مثلا مساوي سو 1 2 3 4 5 6 8 9 لاسي سوي شو لاس سیم چې وویشه په دې کې اوس درېمه حصه پیدا کړي مثلا هغې خوند راځي 1 2 3 درېمه حصه دغه ده نو لیکو چې -2.3 چې څومره دا موږ په کمپیوټر او ګرافر شنو کې رسم کوو هماغونه دقیق رسم څومره چې په لاس کار کوو رانه خرابېږي او دغسې
ویښی. بل عدد ده مثلا مثبت 1.6 مثبت ده راځو کوم خوا ښي خوا ته مثبت 1 ده کنه نو دې جن مبدا حساب کې د 1 دلته 1 راغی اشاره سو د شپږ بیا هم د 1 2 په منځ کې دلته د لاسې سې کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لس شپږم حصہ پیدا کې مثلا دا 15 د شپږم حصہ دا شو مثبت 1 اشاره سو ده مثبت 1.6 د څه خود لیکي. یا فرض مثال راځو مثبت 2.12 ده مثبت د کوم خوا راځو چپ خي خواته مثبت ده 2 واحده ده 2 واحده دلته راځو اشاره 12 ده دلته اوس راځو اشاره 2 دا فاصله چې دا اوس منګه سره کم کوو په دوه طریقو دا کار کوي شو اشاره 12 ده یعنی د لاسونه غټه د خبره یو خبره خدا ده چې منګه راسن دغه 2.2 چې پیدا 2.12 ده د 12 لپاره د 2 او د 3 په منځ کې دا فاصله چې دا په سلې سوي شو یو 2 3 4 5 6 8 دغه سل شو سلوي سوي شو په سلوي سوم چې وشو په هغه کې دویشتمه حصہ پیدا کوي یعنی لیکو چې مثبت 2.0 ده 2 ده 2.0 پیدا کو 2 بخي 2.12 پکې پیدا کوي یعنی 2.12 دغه 2.0 پیدا شو 12 پکې دغه پیدا کیږي صحیح ده او یا تاسو کولای شو چې اندغه فاصله په لاسي سو شو هغه کې یو پیدا کو بیا چې یو پیدا کړه د یو او د دوه د اشعری کې د یو تر دوه په منځ کې دا فاصله بیا په لاسي سو شو هغه کې سو پیدا کو دوه پیدا کو چې اندغه عدد بیا مړ کوي خو دا کار بیا د لاس کار نه دی نه په لاس نشو کولای په ګرافر او د شنو کې ډیر ساده رسمي ډیر خسته رسمي اوس راغلو منفي 1.3 1 2 دا سره ګوره منفي ده راځو کوم خواته راځو د چپ خواته او یو ده دلته راځو دغه د یو صحیح ده د یو او دوه په منځ کې د منفي 2 په منځ کې دغه فاصله ده 3 د موږ وخت 300 یو 12 موږ پیدا کړي نو موږ بیا څه کوو دغه فاصله د منفي 1 او د منفي 2 په منځ کې دي دا په زری سو وي شو زری سی وي شو او کلم چې په زری سو وي شو هغه کې هم حصہ پیدا کو 312 حصہ پیدا کو چې کلم 312 پیدا کړي بیا منفي لیکو منفي 1.312 312 او بیا هم کوي شو چې مثلا ولې پلس سو شو 3 معلوم کو بیا دغه فاصله پلس شو یو معلوم کو بیا پلس شو 2 معلوم کو چې بیا ماده عدد معلومیږي خو لاندې نه زری سی کې د عدد پیدا کی خو بیا د لاس کار نه مثبت 15 پر 2 که چا درته ویل ګران زکون کو راسم به تقسیم کړي راسم به تقسیم اول به اشاری ته مثلا 2.0 کې 2.15 څه د مثبت درازو اخوا مثبت خوازو دلته رازو دغه زینا 2 ده مثبت 2.15 ده چې د لاس سی شي د لاس سی ترازو مثبت 15 پر 100 کې 15 پر 2 دغه تخیل انداسه منفي او پر 2 چې دا اشاری ته چې کله واړې منفي 0.0 کېږي 15 کېږي منفي ده د خوارازو 0.15 د 0 او د منفي په منځ کې ده کله چې 15 سو وشي دغه منځ کې 15 حصہ پیدا کړي د منفي 1% د 1/2 همداسه هر عدد چې درکې ګران زکول کې یا په اسانۍ یا په سختۍ باندې خو په دغه طریقې باندې دغه څنګه راځو په محور کې خيو خو خبره ده چې دا په ګرافر کې وخو بیا ډیر ساده مغادت دقیق جیم ترخی چې د عدد کم ځکه ده او دغه سی بیا تاسو ځان سره خپل به محورونه چې وګورئ مطالعه کوئ چې د عدد څنګه ګران زکول اوس خو تاسو د حقیقت د باندې پوه شوئ یعنی هم په تعریف باندې پوه شوي هم په محور پوه شئ هم په مثلا په ښودنه باندې په محور کې پوه شوي اوس بل عنوان چې تاسو باید زده وي د حقیقي عددونو پرتله کول دي ګرانو زده کوونکو پرتله کول د حقیقي عددونو چې دي پرتله کول دي یعنی موږ دلته باید وګورو چې دوه حقیقي عددونه چې کله موږ تر کول کېږي په دې باندې پوه شو کوم عدد لوی دی کوم کوچنی دی آیا مساوي دي آیا فرق لري څه ارتباط لري دغه باید معلوم کړو چې کوم عدد لوی دی او کوم عدد کوچنی دی همیشه هم ګرانو زده کوونکو دا په یاد وي پرتلې لپاره یعنی موږ کله چې دوه عددونه مثلا راخلو او پرتله کوي یا پرتله کول کوو په یاد مې دا عددونه په دوه حالاتو کې دي یا دا دوه عددونه چې موږ تر کړل شوي دي دا دوه مساوي دي او یا دا دوه عددونه چې دي غیر مساوي دي یا ورته نامساوي هم ویل کېږي چې ورته وایي نامساوي دواړه یو خبره ده خو دا غلط نه کوي چې بیا وایي غیر نامساوي مساوي ته ویل کېږي صحیح ده مساوي دا معنی چې دوه عددونه موږ تر کول کېږي دواړه یو رقم دي دواړه برابر دي کله چې دواړه برابر ته مساوات د علامې نه ورته استفاده وکړي دغه علامه ده او که چیرې دوه عددونه موږ تر کول شي چې فرق لرو د هغې لپاره دا علامه استفاده د نامساوات دا علامه دا معنا ورکوي کوم عدد چې د دې خولې ته راځي هغه عدد به لوی وي کوم عدد چې د دې نوم کې ته راځي هغه عدد به کوچنی وي دغسې ډېر ساده یعنی لوی دلته لیکي کوچنی هلته لیکي مثلا څه رقم موږ ته وایي مثبت 3 او منفي 2 موږ په دې پوهېږو چې مثبت عددونه د منفي نه همیشه لوی دي یا په محور کې که دا عددونه وښیي دا د مثبت لیتنې ته نږدې راځي نو خوله یې دخوا لیکو او نوکی اخوا لیکو نو دا عدد داسې ویل کېږي چې مثبت 3 لوی ده د منفي 2 څخه صحیح ده یا فرض مثال موږ ته وایي منفي 6 او منفي 6 موږ پوهېږو چې منفي 6 او منفي 6 دواړه یو ځای کې دي کله چې دواړه یو ځای کې دي مساوي نه استفاده کوو داسې
صحیح ده. یا موږ ته کله چې وایي منفي لس او مثبت لس، صحیح ده. مثبت عددونه په منفي عددو شوي لوی وي، نو دلته مثبت عدد مثبت لس لوی ده، ولې چې مثبت لایتنین ته نږدې ده، نو خوله اخو ورکول کېږي دغسې مثبت نو کې ده. خو بیا ویل منفي لس کوچنی دي، کوچنی ده د چی نه مثبت لسونه، یا منفي 3 ده او منفي 2 ده. ګران زده کوونکو که دواړه عددونه منفي ول، کوم عدد چې مقدار یې کم وي، عدد یې کم وي، هماغونه لوی ده. مثلا منفي 3 روپۍ قرضدار ده، منفي 2 روپۍ قرضدار پې لوی شو، نو دلته موږ خوله داسې ورکو، داسې منفي 3 عدد چې ده کوچنی ده د منفي 2 څخه، یا همداسې موږ ته 3 لیکي او مثبت څو لیکي، مثبت 4 لیکي. په مثبت عددونو کې کوم عدد چې مقدار یې غټ وي هماغه لوی ده، مثلا مثبت 4 مثبت 4 مثبت 4 په مثبت 3 باندې څه ده لوی ده، دغسې علامه یې دغسې ورکوو، هغه د مثبت 3 چې ده کوچنی ده د مثبت 4 نه، یا مثبت 4 چې ده لوی ده د مثبت 3 څخه. صحیح ده. یا همداسې موږ ته بل سوال راکړي ګران زده کوونکو چې منفي 3.42 صحیح ده او مثبت 1.315 صحیح ده. دلته دا عددونه موږ ته راکړه، دواړه مقایسه کړئ، دا مثبت عدد نه راسن ولي دا مثبت عدد چې ده لوی ده، او که داسې راته وایي چې 2.43 یو مثبت ده که نه مثبت، او دلته راته وایي چې 1.15 صحیح ده. دلته ګورو چې دا 2 ده پوره عدد 2 ده او د هغې پوره عدد څو ده 1 ده، نو دلته دا عدد چې ده لوی ده، پې موږ علامه داسې ورکوو چې دا عدد داسې لوی ده. صحیح شو. یا موږ ته ویل کېږي چې منفي 1/2 او منفي 0.15 کله چې 1/2 موږ کسر عام ته واړو، دواړه یو بل سره شی برابر راځي، نو دلته موږ چې علامه استفاده کوو مثبت. یا موږ ته وایي چې مثبت 15/2 او مثبت څو ده 2.15 کله چې دا ماشار کسر ته واړو یا دا عام کسر ته واړو، دا دواړه یو شی راوځي، دلته چې علامه ورکوو مثبت علامه ورکوو، مساوي علامه ورکوو. یا همداسې موږ ته کوم ویل شي چې پای لوی ده که ای لوی ده. تاسو پوهېږئ د پای قیمت څو ده 3.14، دې قیمت څو ده تاسو پوهېږئ چې څو ده 2.7 همداسې ټکی ټکی داسې ادامه لري، دلته څوک لوی ده پای لوی ده، دغسې علامه ورکوو. صحیح ده. یا همداسې موږ ته که مثلا سوال راکړي چې پای لوی ده که مثلا 2 ای لوی ده، نو موږ پوهېږو چې دلته پای چې ده 3.14 ده او 2 چې ده 2.2 ضرب 2 کې چې 15 څو کېږي، نو دلته څوک لوی شو 2 ای پې لوی شو، دغسې لیکو، یعنې پای کوچنی ده 2 ای ده، هلته پای لوی د ای نه. یا همداسې موږ ته وایي جذر د 2 او جذر د 15 پوهېږو چې جذر د 15 لوی ده. یا همداسې که موږ ته وایي جذر د 3 او جذر د 2 موږ وایي جذر د 3 چې لوی ده، دغسې یو بل سره چې کې مقایسه کېږي، یعنې دغه موږ داسې عددونه حقیقي عددونه یو بل سره چې پرتله کوو. تاسو هم خپل کتابونه راواخلئ، کوم کتابونه چې درسره کور کې دي د مکتب کتاب یا نور د کورسونو کتابونه یې هغه درسره راواخلئ، یو سر نه درسره مطالعه کول، یو سر نه د مقایسه کول وګورئ، مثلا د حقیقي عددونو ښودنه په محور باندې وګورئ، کوم چې کوم سوال لرئ او هغې باندې پوه نه شوئ انشاءالله په ټول سوالو پوهېږئ، اوس خو دا موضوع ډېره اسانه شوه په ټول پې پوه شوئ، او کوم چې باندې چې بیا نه پوهېدئ هماغسې مثلا عکس یې واخلئ راویلېږئ په وټساپ کې یا مسنجر کې یا هر رقم راشئ اریانا ښوونیز مرکز ته، هلته یې راوړئ راته، زه به درته دانه دانه هلته حل کړم او دا مشکل به حل شي. صحیح ده. دا و ګران زده کوونکو د نن درس، هیله ده چې دا درس مو زده کړی وي او مهم ټکي مو په کتابچو کې ځان سره اخیستی وي، او کوشش وکړئ دا درسونه نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو چې دغه درس ټول ملګرو ته ورسیږي او ټول همدغه الجبر په ډېرې اسانۍ باندې په خپل کور کې زده کړي. نو ښه وخت ولرئ، په مخه.